السلام علیکم قدرمنو ملګرو دی وخت کې زه د میراوس لالا سره د ټوکو ټقازو د دنیا بېتاجه باچا میراوس سره د هغه په هوټل کې ناست یم او دا مین روډ چې کوم دی د ملکنډ نه دیرته او سوات ته چې کوم دی بونیر ته نو په دغه مین روډ باندې جی ټي روډ یادېږي په دغه باندې د میراوس لالا پل څوکۍ سره چې کوم دی د میراوس لالا هوټل د ویلکم میراوس په نوم باندې دی نو په هغه هوټل کې د میراوس لالا سره ناست یم تاسو د غږ واورېدو جی السلام علیکم لالا وعلیکم السلام څنګه حال دی څنګه نجیب چقرزی صاحب خیر دی ډېره موده پس مې شو او ډېر ښه پروګرامونه زموږ ستا په دواړو په دوبۍ کې به کېدل بالکل او ډېره ښه ملګرتیا هم وه اوس باقي د رزق د نصیبې خبره ده د چا چې کوم ځای کې د رزق نصیبه مقرر شي هلته ځي بالکل دا بېشکه او زه دې وطن کې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې دا خلک ډېر زیات مینه ناک دي خو لکه خپل وطن هر چا ته خپل وطن کشمیر دی جی بالکل زموږ خپل کلی هم زموږ کلی دی بالکل خو لکه د کاروبار یا د مینې د محبت په وجه باندې دې خلکو کې مینه ما ډېره زیاته ولیده نو ځکه زه دلته دومره پاتې شوم ګنې میاشتې نه زیاته چا سره مینه نه تورم خو دا زما دریم کال روان دی انشاءالله چې مزید به هم زما زندګي خدای دلته تیری چې څو پورې ژوند کړي تاسو د دغې چې کوم دی د کوم درناوی عزت چې دی تاسو په خپله چې کوم دی درون شخصیت یې او تاسو چې کوم دی د پښتنو چې کوم دی موږ به دا ووایو چې خدمات کړي دي او بیا د موږ مطلب دا چې دغه جوړیږي فرض دی په موږ باندې چې تاسو قدر او عزت وکړو ځکه چې تاسو مشران یې بل ستاسو نامه چې کومه ده نو په ټول پاکستان کې زه یم چې په ټول نړۍ کې ستاسو یو نامه ده او نامتو شخصیت یې تاسو دپاره به یو شعر ډالۍ کوم وایي باڼه درته لوګی کم که چشمان درته لوګی کم باڼه درته لوګی کم که چشمان درته لوګی کم دا زه یوازې بس یم که جهان درته لوګی کمه نو میراوس لالا دا راته ووایه چې تاسو چې کوم دی دې فیلډ ته څنګه راغلی وئ او په کوم عمر کې راغلی وئ او هغه وخت کې تاسو کول څه او سکول مو ویلی دی او که نه نجیب صاحب زه خو تقریبا چې د 14 کالو عمر نه زه زما دلته دا شوق را پیدا شوی دی سکول ما لږ ویلی دومره مې نه ویلی اوس که مې تا ته پټ وایم په اتم کې 9 پیرې پیل شوی یم بیا مور مې د خدای وبخښي هغې راته ویل چې نور سبق مه وایي مازغه به دې کار پرېږدي سکول ما پرېښودو او زما د ګپ شپ سره ډېر زیات شوق و تقریبا تر دې وخته پورې 15 کاله تېر شو چې د دې پښتو ژبې خدمت د ټوکو ټقالو په شکل کې خلکو ته وړاندې کوم بالکل خو بعضې خلک د یو څیز نه غلطه فایده واخلي موږ یو فن والا خلک یو موږ هر سړی راکاږي هر چا سره منډې وخو بالکل موږ یو پارټي نه ټارګېټ کوو بالکل دا ټیک دی که نه چېرې پلاني دا کړي او دا کړي او دا وکړو دا ونه کړی نه چې کومه پارټي راځي هر یو زموږ د سر ګل دی بالکل چې دا هر چې حکومتي بالکل خو زما صرف یو ریکویسټ دی د حکمرانانو ته چې حکومت راځي نو دا مهرباني یې کوي چې دې فنکارانو سره دې څه نه څه مدد کوي ځکه چې دا ډېر یو بې ضرره خلک دی او چې ډېر ښه خلک دی په دې باندې ټولې جلسې او جلوسونه روښانه وي بالکل روښانه وي بالکل دا حقیقت دی چې دغه د جلسونو ښکلا وي او مطلب دا ده چې خلک انټرټین کوي دا ډېر ګران کار هم دی زه وایم چې دا ډېر لوی کار هم دی په دې وخت کې د دوبۍ نه ډېر ملګري ګوري جي او د ملیشیا نه د سعودي عرب نه د غونډ پاکستان نه او دغه شانتي د ډېرو ملکونو نه موږ په دې وخت کې ملګرو چې کوم دی جوین کړي یو جي سلامونه ټول لیکلي دي او ډېر لګیا دي جي خو بخښنه غواړو که تاسو کمنټس زموږ نه پاتې کېږي جي هغې به خفه کېږئ نه میراوس لالا سره هغه خبرې کوم چې کوم د تاسو په زړه دي تاسو غواړئ چې د ده نه هغه پوښتنې وکړی شي میراوس لالا کم سن و چې تاسو په دې مطلب پیله پروګرام کړی و هغه کم سن و یار زما په نسبت سره خو زه 73-74 خو شاته زه د دې فیلډ ته زه د یو زمیندار د کورنۍ سره تعلق لرم او ما لکه په ډېر ښه شان سره که په بهر ملکونو کې دې وخت کې مسافرونه ګوري او که په خپل پاکستان کې ګوري خو تر اوسه پورې میراوس یو داسې کردار ادا کړ چې نه د پښتنو بد وي او نه د پښتنو سترګې چاته ټیټې نه کړی لکه څنګه چې د اوسنو کم فیلډ روان کړی دی د پنجابیانو جینکۍ راولي او د پښتو لباس ورته واچوي او د هغې باندې لکه داسې ډانسونه کوي چې هغه څه کور کې کور نه چې نن سبا
مخکې به زموږ پروګرامونه کورونو کې زنانو کتل بوډاګانو مشرانو کشرانو اوس والله زنانه پرېږده سړي یې نشي کتی د دې وجې نه ما نجیب صاحب تا ته ښه پته ده چې تا سره زه اوسه پورې هم په دوبۍ کې بس چې دا شو بیز غلط طرف ته لاړ ما ترې نه ځان را لرې کړه ما وې زه د لوږې مړ شم خو چې د پښتون بدنامي رانه ونه شي بله یو مسله را روانه ده صدارتي واټ دوی اوس یو خبره ټارګېټ کړې ده چې میرا اوس دې پارټۍ کې هغې پارټۍ کې دا خو یاره یو کار دی مونږ خو د میډیا سره تعلق لرو هر تړیم چې دی زغلی څوک را کې پیزوان واچي یو وي دې خوا راشي او بل وي یا خوا راشي نو که زما عمره خدمت کړي او زه د دې اقدار یم خدا دې ما ته میلو شي که اقدار یې نه اړو میلاویږي دي نو په ایوارډ خو څوک جنت ته نه ځي صحیح ده مقصد دا دی که څوک زما دارونه دا پروګرام ګوري نو حق زما ځکه دی حق اوس نه د نن نه شل کاله مخکې زما حق و نن سبا صدارتي واډونه په مخ مهرت ورکوي صحیح ده په محنت باندې نه ورکوي که نه بالکل سفارشونه دي سفارشونه کېږي او زما چې څومره محنت وکړو څومره مې د پښتو ژبه استعمال کړه که په مزاح کې په سندرو کې په لطیفو کې په شاعرۍ کې نو زه ورته یم چې د هغې نه علاوه بیا دا کتاب وګورئ څوک دې ما ته دا ثابته کړي چې یو ټوکمار سړي دومره غټ کتاب لیکلي لکه میراوس میراوس دا د دې اوس یو نوم را روان دی انشاءالله چې دا به بار ملکونو ته ورسي صحیح ده ګپ د میراوس رښتیا په ټوکو ټوکو کې دا یو پروګرام مو تا چلولی بالکل ایوې کې خبر نه دا نوم مې ولا کېښو دا به انشاءالله ډېر زر ستاسو مخې ته راشي او زه به نور څه ووایم که زما کوم رونه د ما دا ریکویسټ وکړو او زه د دې شیز حقدار یم دې مهرباني کوي حکومت ته د ایمیل په ذریعه یا د نټ په ذریعه یا د فیسبوک په ذریعه ووایي بالکل دا ستاسو حق دی دا ټیک خبره ده دا میراوس لالا په دې وخت کې په سوونو خلک چې کوم دی تاسو اواز اوري تاسو ویني د دوبۍ نه قاضي صاحب دی داسې نور ډېر ملګري د نور ملکونو نه دي چې بلها کمنټونه روان دي چې بخښنه غواړم ملګرو که د تاسو کمنټس پاتې کېږي د هغې وجه دا چې د میراوس لالا خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي جي او غواړم چې هغه خبرې چې کومه د ژوند په هکله چې کوم دي کوم مشکلات د تکالیفو سره د مخ ته یا مخکې وړاندې چې کوم تکالیف دوی تېر کړي دي نو چې په هغې باندې څه خبر وشي لالا جي تاسو چې کوم دی د بده مرغه په یو دښمنۍ کې هم نښتي وئ بس هغه خدای حل کړه هغه مسله وایي دا د ژوند سره تړلې خبرې دا پکې راځي او د مسافرو د خوشحالۍ دپاره به زه یو دغه ووایم یو لطیفه ووایم وختي خو مې خیر ووایه خو تاسو خو نه یې شیر کړی او دا یو سړی و هغه د شپې کټ کې چیغه کړې ویې ښځې را منډه که پالج والې هغې ورته ته خو خبرې کې وایي نه په خولې نه یم والې وایي په خپو یې والې وایي په خپو یې څنګه والې دواړه خپې مې یو ځای شوي دي او بېلېږي نه چې هغه ښځې ته کمبل اوچت کړو نو یوه پنسه کې دواړه خپې تلې نو دلته ما خو راته بله م ووایي که نه چې خلک ما له دا موټوګان ډېر وباسي سترګې راته خرابې کړې او وختي ترانه نه وته مو نه پیژندې ګوره دا ټیک ده زما مرګري خو ګوره هغه نظر باندې مې تورواله راغلې دی بټخېلې ته ډاکټر له لاړه ما غره لسترګو اوچته کړه وای دی یو کې خو مسله ده نو ما یې زده بله کې به جانماز واچو نو دا د ګپ شپ سلسله به زه تر خپله ژوند پورې جاري ساتم او زه دا امید لرم چې څو پورې زمانه کېږي زه به د پښتو ژبې او د پښتون قوم همیشه دپاره خدمت کوم دا ملاوس دا ته وایي چې تاسو کوم ملکونو ته سفر کړی دی په کوم ځایو کې تاسو پروګرامونه کړي دي د پاکستان افغانستان نه علاوه پاکستان افغانستان نه علاوه خو پاکستان خو د پاکستان زمونږ دی خو زه د پاکستان نه صرف په دې باندې خفه یم چې د ټولو ملکونو ته چې زه تللی یم هغوی خپل یو ایوارډ یو شي را کړی دی صحیح ده دا خو زما ملکونه نه دي زما ملک خو پاکستان دی بالکل پکار دی چې ما ته خپل پاکستان کې دا شی میلو شک ده بالکل زه ملیشیا ته تللی یم دې کې به ډېر ملګري ګوري ملیشیا کې بالکل زه سعودي عرب ته تللی یم زمونږ ډېر پیژنګلو دي پکې خدای را باندې حج هم کړی دی 9 مې را باندې عمرې مې هم کړې دي د دې نه علاوه قطر ته تللی ما بحرین ته تللی ما په دوبۍ کې مې تا سره د 100 کاله تېر شوي دي دغه ځایونو ته تلیم بالکل مسقط ته تلیم داسې اوس دې وخت کې به زه افغانستان ته تلیم یورپ طرف ته یورپ طرف ته یاره دغه وخت مې لا څه چانس نه دی جوړ شوی دا پښتانه چې وغواړي زه ولې نه ځم خو زه د بل چا په دغه باندې زه نه ځم ما د دې وجې نه
د بل چا ژبه استعمال نه کړه چې زه پیدا شوی پښتنو کې صحیح ده وایي هر فنکار په هر ژبه کې ګویا دی ما پښتو ژبه پښتو کړه چې پښتون یم پښتنو کې زه پیدا یم پښتو وایم په پیسو به خرڅ نه کړم خپله ژبه واه واه ډېر ښه وایي تمغې د وخت مبارک شه نورې هم وګټه خوشمیر زمونږه د خړسرو په سړو کې کوه او زه درته نه وایم چې نورې ژبې مزده کوه خو د پښتون سره خبرې په پښتو کې کوه میراوس لالا په هوټل کې موږ ناست یو ځل بیا درته ګردان کوم دا جی مین جی ټي روډ دا یادېږي چې کوم منګورې ته او پاخوا بونیر ته تللی دی د ملکن غر نه چې تاسو دې خو راشئ جي بټخیلې نه همدا مین هغه روډ دی جي او څوکۍ پل ورته وایي پل څوکۍ ښه پل څوکۍ سوري دا چکدره چې کوم دی که نه دلته کې چکدرې او بټخیلې منځ ښه د چکدره او د بټخیلې په منځ کې پل څوکۍ که نه ښه پل څوکۍ چې کوم ده د دې سره چې کوم دی دویم پېټرول پمپ دی د دې سړک نه دی خوا چې تاسو بټخیلې طرف ته ځئ نو اولنی پېټرول پمپ نه او پرې په دویم پېټرول پمپ کې د دوی دلته هوټل دی ویلکم میراوس په نوم باندې او میراوس یقینا چې زه وایم ډېر د داد مستحق دی او ډېر د ستاینې وړ دی چې دوی ډېر پروګرامونه زه ډېر ماشوم وم چې د دې پروګرامونه به ما هغه وخت کې چې کوم دی چونکې کیسټ وي په کیسټو کې اورېده د دوی پروګرامونه د دوی چې کوم د ټوکې ټقالې وي نو یقینا چې ډېر مشهوره هستي ده ډېر نامتو شخصیت دی د صدارتي ایوارډ په هکله دوی دا لږ شانتي ګیله هم وکړله چې صدارتي ایوارډ په کار ده چې چا ډېر محنت کړی دی نو هغه ته دې میلاو شي او نن سبا کې خو سلسله دا ده زه ګورم په خپله په پاکستان کې چې سلسله دا ده چې د چا سفارش وي مخ مروت او مخ مروت وي نو د هغه کار کیږي نو مهرباني دې وکړئ شي په دغه لیول باندې که زمونږ غږ څوک اوري نو هغه ته زموږ خواست دی چې چا محنت کړی زه دا نه وایم چې لکه دا میراوس دی بله دی کې خبره ده نجیب صاحب زمانه به ښه اداکاران او فنکاران به وي جی ولیکن دا ته چې هغوی ته خو یې بل لیکي که نه او د میراوس خو دا حیثیت ته چې دی هر یو شی په خپله تیاروي په خپله تیاروي که څوک ټوکې کوي په څلور پنځه کسه خلک خاندي که هغه په اردو کې که په پښتو کې صحیح ده که څوک یو بل یو فیډ یا مثلا داسې دا ګپ شپ دغه کوي د هغوی د یو بل نه پکې تپوسونه کوي زما واحد زما خپل صحیح ده خپل لیکه د دا اوس د 500 صفحو کتاب ما چاپ کړی دی د دې نه علاوه ما سره د 500 صفحو 3 کتابه نورم پراته دي خو لا چاپ نه دي نو دا حق چې کوم دی دا سبا جوړیږي خو چې څوک یې نه ورکوي نو بس څه به ووایي د انګلینډ نه هم تاسو ته جي ایشي احمد ګوري هغه سلامونه لیکلي دي د انګلستان نه جي د انګلینډ نه او دغه شانتي ډېر ملګري دا وخت کې ګوري جي او د دوبۍ نه جي او تاسو ته بیا سلامونه چې کوم دی افریدي صاحب چې کوم دی هغه کړي دي دغه شانتي نور ډېر ملګري جي دي پښتون یار صاحب دی او ډېر ملګري سعودي عرب نه پکې ملګري خپل موبایل نمبر لیکلی دی جي هغه وایي چې ما سره رابطه دی وکړي ښه دغه شانتي سجاد خان مومن صاحب چې کوم دی هغه تاسو ته سپیشل سلام کوي ډېر نږدې ملګری دی زمونږ او جی کاټلنګ والا جی جی بالکل او خپل ټرانسپورټ دی بالکل او ډېره خاص دي دا زموږ سره ډېرې منډې تلنې ډېرې ښېګړې کړي د دې نه علاوه قریش صاحب شو ثوابې والا د هغه ورور چې دی د نظار علي نوم یې دی غالبا جی جی هغه دی خالد اسرت صاحب دی بالکل نزار یوسف زئی خو زموږ ډېر وخت تېر شوي نو ډېره پېژنګلوم ده نزار یوسف زئی دی هېر کړی نزار یوسف زئی دا خو یو ډېر قابل هستي ده او ښه کمپیر دی جی بالکل زمونږ زه په د په کمپیر ډېر زیات مطمئن یم او ډېره ښه دغه کوي بالکل عکاسي کوي بالکل پښتو ژبې و دې کې یو لطیفه به هم زه دوی ته ردي په پرمیش باندې وم یو دوه مقلو سین کې لامبلو یو تېنه اوبو یوړه اوبو چې یوړه هغه چغې جوړې کوي لکه اوبو د نه یوړه ما بل ملګری بار راووته او ماشین ته یې لاس کړ لاس ډزې وویشت او بیا یې اواز ورکړ جمدې به یې رانه سینګولي که حضرت علي صاحب چې دی دا په خپله لږ لوست کې چې کوم دی ډېر تکړه انسان دی هغه هم سلامونه لیکلي دي سپیشل او ستاینه هم کړې ده د دغه پروګرام به ډېر ملګري ډېر نومونه دي نو زه هغه ټول نومونه نشم اخیستی ډېر ملګري لګیا دي تاسو ویني تاسو اوري او کمنټس کوي لګیا دي جي او دغه شانتي چې کوم دی د سعودي عرب نه دوبۍ نه ملیشیا نه د انګلینډ نه
او دا د امریکې نه دغه ملګري هم سلام علیکم جی او دغه شانتي دغه ښه د جاپان نه چې کوم دی مهربان شاه هغه هم تاسو ګوري جی دا وختي مهربان شاه هم ډیره مننه دغه شانتي خجی او ډسلډورف یونیورسيټي رشیا کې روس کې یو کسته جی هغه ګوري جی نو دغه طرف نم سلامونه قبول کړي او ډیر ملګری جی یو بل دغه کوم جی ما چې دا کم کتاب چاپ کړی دی جی زه د خپل پاکستان په سطح چې کوم لکه پرنسپلان صاحب باندې کار کالجونو یا د یونیورسيټي دارسه چی په دې کتاب کې ډېرې خوندورې لطیفې او د سبق او د تعلیم ډېر تربیت ما ورکړی دی صحیح ده لکه چې ماشومانو لپاره څه کول پکار دي لکه هر چا له پکار دي چې لیږي سکول ته بچي 2 دونی 4 او 3 دونی 6 او بیا ورپسې دی وایي ډېر ماشومان وینم اکثر مصري خانو کې وي یا ناسفي دردي سره او یا په کارخانو کې وي نو څوک ویني په هوټلو کې پیالې او پتیلچې 2 دونی 4 او 3 دونی 6 او بیا چا سره بوجۍ کې پلاستیکو کاغذونه وي څوک د کباړ چغې وي د ډېرو مرضونه وي نه کې خپل ماشوم په دې اړه ریچې 2 دونی 4 او 3 دونی 6 دا کتاب زما چې کم دی دا په ډېرو صفو مشتمل دی او په دې کې ډېر څه شته دی لکه حقیقت دی کب دی په حقیقت دی لکه چې سباره کې ما څه څیزونه ویلي لکه خلک داسې م وایي که نه چې غر په غر نه ورځي دا دروغ دي ولې نه ورځي دا مانسیره کې چې دا زلزله راغله ټول غرونه په یو بل نه ورغلي هغې له بیا دا چندې پاکستان کې او بار ملکونو کې خلکو وکړي اچا داسې غیب یې کړي چې تر نن یې پته نه لګي نو ما چا څلور صوبې وخوړې چا پکې زله وخوړه او خلک زلزلې وخوړه مونږ زلزله وخوړه چا پکې خیمې پټې کړې چا پکې کمبلې چا پکې بوټان پټ کړ چا پکې چپلې چا پکې وړغې کړو چا پکې چاولې یو خارې ناپورتان دی تپوس نشته چې دا ولې نو چا پکې غون جاز وخوړه چا پکې ټریله وخوړه یو کنټینر د چین نه راغلی نه کنټینر شته نه هغه سړي شته زه خپل ریکویسټ ته خپل ملګرو ته که څوک زما د ټوکو ټکالو خواهشمند وي نو دا هغوی ته دا ریکویسټ کوم حکومت ته دې زما دپاره یو افیر غوندې د موبایل یا د نټ په ذریعه یا ډایرکټ د چا یو وس رسي یو ملګري یو امپیې مهنۍ دا حق زما دی او که دا ځل ماته دا حق میلو نه شو نو ما به مکمل د څیزونو ته استعفا ورکړي دا شی نه کوم ستاسو وینا ستاسو مطالبه په دې وخت کې په سونو ملګري چې تاسو ویني تاسو اوري د فرانس نه نصیر ماشوم صاحب چې تاسو ته سلامونه لیکلي دي د فرانس نه او دا ماشوم ځان ته لیکلي چې پر اشتیا ماشوم دی او که پته نه لګي ښه او دغه شانتي ډېر ملګري لګیا دي بخښنه غواړم ځکه چې په دې سات کې ستاسو ټولو نومونه نشم اخیستی نومونه ډېر دي امیر حمزه اچکزی صاحب چې کوم دی هغه هم سلامونه یې واوه لیکلي دي ښه میراوس لاله کم فنکاران د تا د وختونو هغه زاړه وختونو د تا ته یادېږي چې اوس په دغه دنیا کې نشته دی نو یو خو احمد خان دا دی وبخي هغه فضل ربی شو دا لکه زه به دا ووایم چې که فن والا ګوره نجیب صاحب درته یو خبره کوم د هرې زمانې سره خدای پاک یو دوه ټوکماران پیدا کړي دي دا یوازې زه نه چې زه یم یا اسماعیل دی یا شینو دی نه پخوا دور کې د اکبر باچا په زمانه کې بیربل ملا دوکیازو داسې شوه که نه بیا ورپسې مولا نصرالدین او شیخ چلی راووته د عالمانو مو غفیانو لکه زمونږ مولانا بیجیګر صاحب دی الله وبخي او خدای دې د هغه هر هټ په جنت کې لکه هغه هم عالم مو او څومره تاثیر د هغه په ژبه کې خدای ایښلی و چې خلک په جومات کې حیران دیاران کړه او دنیا ته نن هغه نوم چې دی زه ته یم چې موږ د هغه د خپې خور یم نیو بهرحال هغې سره سره میراوس پکې را روان دی سید رحمان شینو دی اسماعیل شاهد دی یو پکې دا ګلبالي خدای دې وبخي مړ شو دا هم ډېر ښه اداکار و هر یو په خپل دی باندې ښه کردار ادا کړی دی خو بالکل خیر محمد صاحب دا لیوینګ لیجنډ کنه خیر محمد صاحب شو داسې لکه ګلنار بیگم شوه
بالکل زرسانګه ده صحیح داسې نور ډېر ده هر یو په خپل ځای باندې ښه دی. لالا یو خبره خو دا ده چې یو ملګري تپوس کې دا کتاب به چېرته میلاویږي دی جواب به تاسو ورکړئ. بل د دې نه علاوه نور آغا خاکسار صاحب د یونان نه جی ګوري یونان نه او وسیم راجا صاحب د ملیشیا نه ګوري دغه شانتي ډېر ملګري دا وخت کې چې کوم دی هغه لګیا دي کمنټس کې ستاسو سره د مینې څرګندونه کوي چونکې تاسو دا په اول ځل دا په جار دا خبره کوم چې میراوس تعالی یو داسې هستی یو داسې شخصیت دی چې داسې ډېر کم فنکاران په یو ملک ته میلاویږي. دا زمونږ د هیواد ته زمونږ د سیمې ته او زه به دا وایم چې غونډه زمونږ دا چې کومه ایشیا چې کومه دا خطه ده دې ته د میراوس غوندې فنکاران زه به وایم په سلونو کلونو کې هم نشي راتللی. نو د میراوس لالا قدر پکار دی او دا داسې یو انسان دی چې تاسو د ډېر اورېدلی دی د مسقط عمان نه ډېر ملګري لګیا دي ډېر نومونه را روان دي چې ډېر زیات سلامونه ټول کوي. فلم کوم کنه ها جی دا د ګوره کنه زه حیران یم چې دا پلاني استاد شو دی چې د دمره افسر شو دا جی زه حیران یم چې دا په حساب افسران شو. جی زما زوی دا د شپاړسم کې دی والله دغه میزونه پاک کړي نو په کار خدا دې کنه چې دونه فن باوجود زما هم دا زوی چا نوکر کړی وي زه په خپله باندې دا خپل محنت کوم لګیا یم کلی راځي که واړه راځي که زاړه راځي که مولیان راځي که افسران راځي ټولو سره څومره په خوشحالۍ سره په قدر عزت سره ملاویږم او هغوی مشغولوم در خپل هدف پورې چې څومره پورې هغوی سره کوم وخت وي. صحیح ده. نو زه دا هم وایم چې یاره زما لکه شپږ زامن دي د خیره او په دې کتاب کې ما د هغوی نامې ورکړي دي. صحیح ده. زما زامن تعلیمونه کړي دي. صحیح ده. نو همداسې بې روزګاره ګرځي هغه یو دوه زامن را سره دي په دې هوټل کې را سره ناست پاست دي محنت مشقت کوي. صحیح ده. او زه به نور تاسو څه د کتاب په حواله سره دا به چېرته میلاو شي جي او د دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمت چې دی دا به ما یونیورسټي والا ته په نیم قیمت ښه جي لکه پښتو کې یا د مثال کې یو سړی لیبراري کې دی مثال 300 قیمت یې د هغې به یو نیم سلي صحیح ده. د هغوی لپاره ښه جي دا په بارمل کې دا 500 صفحې دي ډېر شی دی که نه جی بالکل په دې باندې زما ډېره خپله خرچه شوې ده دا موجوده وخت کې جی دا چې دی زموږ په دې هوټل کې میلاویږي. صحیح ده. او یو میاشت بعد به انشاءالله چې کوم ځای کې تاسو غواړئ هلته میلاویږي ځکه چې دا شپږ زره چاپ شوي وو په شپږ ختم شوي دي. ښه جي اوس موجود نور ما آډر ورکړی دی د افغانستان نه آډر شوی دی. ښه جي نو زه به دا کوشش کوم چې دا کتاب چې ما په کومه خوارۍ سره لیکلی دی او په کومه طریقه ما راټول کړی دی د 500 کالو خواري ما را جمع کړې ده دې ته او د هغې د دې نه علاوه نور هم لا دومره پرته ده خو زما پې وس نه رسي ځکه چې دې باندې ډېره خرچه راځي او زه یو غریب سړی یم د دې زه خرچه نشم برداشت کولی. میراوس لالا دا کتاب هم ستاسو د هوټل نه ملګري چې څومره ویني دا ستاسو غږ اوري هغو ترلاسه کولی شي او د هوټل دا پته یو ځلې بیا ووایئ 1700 کسان دا وخت کې تاسو نیغ په نیغ ګوري 1800 شو جي چې څومره موږ خبرې کوو ستاسو سره د خلکو مینه ډېره سیوا ده. نو د دې هوټل دغه پته ورته یو ځلې بیا ووایئ او د کتاب دغه چې دی دا کتاب نوم خو دی پهله په سر باندې لیکلي شوي دي د باچا د خنداګانو بیا ګپ د میراوس رښتیا په ټوکو ټوکو کې هغه پروګرام چې کوم موته په ټلویزیون باندې چلولی جی جی هغه نوم مې ورلی ښه دی. صحیح ده. نو دې کې ګپ هم دی او حقیقت هم دی ناطفاني هم پکې شته بالکل د هر چا دپاره پکې ما څه ناڅه او دغه یې ښه دی او باقي لکه ما د چا خلاف خبره نه ده کړې بلکې دا ده چې دا بالکل په دایره کې دننه کتاب دی. دا هر سړي کور کې هم کتلی شي بهر هم کتلی شي. دې سره ما ډېره زیاته خواري کړې ده. دې نه علاوه چې کوم دی نور چې کوم پراته دي نو دې کې یو زر کتابونه مرګري چاپ کړي دي زر پکې بل مرګري چاپ کړي دي او دا څه پکې مونږ په خپله باندې چاپ کړو خو په باقي باندې زما خپله وس نه راځي ځکه چې دا په یو کتاب باندې په زرګو خرچه ده. نو دا د حکومت وخت چې دی دا چې کلچر ډپارټمنټ دی دا تاسو سره ډپارټمنټ ته ما خواست کړی جناب محمود خان صاحب دا زموږ د نن سبا د تاریخ انصاف کلچر منسټر دی هغې ته مې ریکویسټ کړی دی چې مهرباني دې وشي او زما دا کتاب دې زر تر زره په ډېره لویه پیمانه چاپ شي چې هر چاته لاس ته ورسي. صحیح ده.
په تقریبا 2000 څه د پاسه اوس دا وخت کې تاسو کسان ګوري لایو او نیغ په نیغه د ټولې نړۍ نه په دې کې د دیر نه هم دي د سوات نه د بونیر نه ښکته د لکی مروت نه د کرک نه بیا د کوهاټ نه د پنجاب نه د سند نه بلوچستان نه بیا بهر ملکونه چې کوم دي نو پای کې ملیشیا سعودي عرب مسقط دغه شانتي قطر ملیشیا ته خو ته لې ما دا پته تاسو د دې هوټل دا یو ځل بیا وایي لالا جی د دې هوټل پته دا ویلکم میراوس هوټل مین جی ټي روډ پل څوکۍ صحیح دا زیت پیټرول پمپ دا ډیر مشهور دی د پل څوکۍ د دې نه ښکته بټخیله دا مخکې ته نه چکدره ده بیا ته سوات ته هم لار تللی بلکې زه به دا ووایم چې دې هوټل په دې لږ ځای کې 15 ځلې را یو ځای شوي دي او دا جی ټي روډ باندې مشهور دی صحیح ده او که څوک بیا هم خواهش لرئ نو زه راته یا ټلیفون په ذریعه باندې راته دغه کوئ نو یو نمبر 2 درته درکوم چې دا زما د زامنو دي ځکه زه خپل ټلیفون نشم مان کولی چې آنې کوم نه ټول ورځ بس رنګونه راخطوي نه دې وجې نه زما موبایل بند نه جینکۍ درته ټلیفونونه کوي بله جینکۍ نه دا هلکانو څوک یو وایي لطیفه ووایه او څوک وایي دغه ووایه ښه جي ښه او یو نمبر ورکوم لکه 0308 8808 او بل دی 0341 دا مې د بل نمبر دی 0341 50 50 550 دا دواړه نمبر یو ځل بیا الله وایي جی لومبی نمبر دی 0308 دا زمونږ هوټل کې دی دا کتاب په دې دغه ملاوي دی شي ښه جی 0308 8808 8808 او جی او بل دی د کشر دوی نمبر مې دی هغه سره دا ملاویږي بلکې هغه د دې سیلمین هم دی نو 0341 50 50 550 ښه جی ټیک شو دغه نمبر چې دی ملګرو به یقینا چې ځان سره نوٹ کړی وي څوک چې غواړي چې دغه کتاب ترلاسه کړي د میراوس کتاب دی دې اړخ ته سره بیا مې لیکلی چې ختم شي نه الله پامان ښه جی ښه ټیک شو او دا فوټو د کومې زمانه دی کوم وخت دی دا هغه فوټو دی کله چې د ملک حالات خراب شو نو په دوبه کې د خیال کېږي یو شو شي او زما په نامه باندې جی زما په نامه شو شي او لکه هر تړي د ملک نه روانو کړي جی کړي چې دی وړل یا بیگ چا ځان سره غشتي او چا سره غشتي هغه بیگ پکې ښکاری او جی ماشه ته راچولې زم د ملک نه روانې دا په دې نامه باندې یو شو شي ښه او دا په پی ټی وی کې تاسو په خوا ډېر پروګرامونه کول جی دا خو زه نجیب صاحب په ډېر په فخر سره او خاص کر پښتنو ته مضغو کې اچو چې په پی ټی وی باندې زه کله ما قدم کېښود نو د منشیاتو خلاف اولنی قدم ما ایښی په غونډ پاکستان کې دا شیشې چا نو کړې او په 2.5 کاله دا پروګرام موږ چلولی او په لکو خلک خدای پاک زما د لاسه د نشونه اړولي دي د هغې نه بعد یې راته بیا سکودونه حواله کړه چې هغه کوم طریقې سره ما چلولی دي بیا د هغې نه بعد پی ټی وی هغه دور بل رخت لاړ بیا تاسو لرالم تاسو ته خپل معلومه ده چې په کوم کوم نمونه تا ما نه تاسو نه کړی ما جوابونه څنګه درکړي دي بالکل لکه پنکا او کنه نو په داسې لکه دا موبایل او پلانې دا بالکل دا لکه اوس پنکا چې دغه واره کې تاسو چې کوم دی بیا لکه ما تاسو سره پروګرام کوو نو تاسو ته ما وی چې پنکا تاسو به دغه مطابق پنکا هغه سټایل کې تاسو را لې ډېر خوند به کې ملګری ښه جی خدا پنکا چې نه مې راوړی دې سوچ ورکې نو چې نه وي نو داسې ډیوټي کوي او چې درې میاشتې وچلېږي نو بیا دا چل کوي چې واته میاشتې وچلېږي نو یا به شاټ درکوي یا په یو ځای ولاړ ته ټوپونه بوي او موبایل دا موبایل خو مطلب دا دی خو موږ هغه الفاظ او معنی لکه خلو غټې خبرې او د سوال جرنده که د پلار د خو پوار ده پتیلا د نغري شهزادګۍ او د میلمه انتظار میلمه په راتلو یې خفګان او پتلو یې غټه خوشحالي الو د تمامو ترکارو وزیر در میلمه برخه میلمه په راتلو یې خفګان او پتلو یې غټه خوشحالي ژبه د تورې نه تیرو د پولادو نه سخته خو د ښځې په خوله کې ښځه د نقد دولت د ختمولو ذریعه میک اپ د بیگم حکم د خاون خولې بیگم د کور افسر د غمونو جرنده او بیا بجلی کله مخ پټ کله ښکاره کې د ډېر خیاله د شین بدر جماله او بیا چې دی پکې بل یو سیزم دی
زلمی هغه بیا د لوبو سره سټایل سره تعلق کګه ټوپې دې فسرې خې خوري آشنا ولا وري آشنا ابلا دی واخلم بیا لکه واده کړي منزل د ټولو یو دی او ستر جدا جدا خدا سي د دین علاوه میټر ریډر او هغه نجومي چې کور ناس یونټي لیکي سټوډنټ او د سی ډي او د فلمونو د کتو شاهزاده موټر او هغه خان چې په سلام کې ته سر خوځي رکشا د پشکال چیندخه او داسې زما ځکلا داسې فنخرو ایزیلوډ او دارې پیغلې ضرورت ښه د ایزیلوډ سره یو خبر راغلی شوه نن سبا کې ما پرون د زرڅانګه بیبي نه دا تپوس کړی چې نن سبا کې دا خبره مشهوره ده چې یارانه په ایزیلوډ شوه او پخوا به دا یارانه په شپتالو او شلتالو کنه نو دغه باره کې دا شاعرات لیکلم کړي دي تاسو په دغه کلاس ما خو په یم څه یو شی لیکل دی خجی انجینیر مسعود صاحب ګوري جی لکه رانا لکه بیټر نشته چاته خدا مستان خان خو چې د چا باره کې د هجړاګانو باره کې یاره هغه انسانان دي دا یو سندره دا ټکر سے ویلې و او بلکې د خبره بل به پکې ته نوې غونډه وکړم جی جی که خیال لیکلی په خوا خو به دا ټیپونو کیسټې وي ټیپونو کیسټې وي نو هغه د ټکر صاحب بواز به کیسټ په زوړو یا به چې دی هغه ټیپ زوړ نه به نه چلېده نو په داسې ډب به ورکړه نو روان به شي هغې سره به یې څه کوله جنازه چې مې د کور واخلي او چې شیرین جانان خبر زبا مریم دا سندره ده نو سردار علي ټکر صاحب زموږ نامي ګرامي شخصیت و چې د غني خان اوسم دی جی اوسم دی الله دې خیر ولا ډیر جنور کی بلکې د غني خان بابا وینا چامپا دغه موسیقي کې نه ورسته دا واحد د سردار علي ټکر صاحب ایجادو چې درا واسطه ډېر مننه هغه ته سلامونه پیش کوم هغه یو غانا ویلی و ګیله مې زکا وکړه نو ما په بیا داسې ولیکل دیکه مې زکا ورکړه چې لیلا مې خوراکي ده کوي راته مسکال وسټاپ ترا وتلې په پټه د تاکال دیکه بیا وای دې ما لیکل دی بیا بغیر پیسو جانان نه کوي جانان سره خبري پیسو باندې جهان کوي جهان سره خبري او نه تړه د پیسو و د مغولو زمانه کې نو و خود خټکو بکولي خوشحال خان سره خبري او د مینې لیوانې و درخانې په برسوات کې بغیر پیسو به کولی ادم خان سره خبرې او ورسو کرا بیا ګله په غریب کور کې پیدا و خو په ناره به کولی فتح خان سره خبرې میری مور شیربانو منې کوله د دیواله خو د قصد به کولی یوسف خان سره خبرې او نسرین کسپیا کې په کوټه برته پلې خو پس خالو لاسو به کولی خسته خان سره خبرې او په کور کې د نوکر خو نټول دل بدل شو نوکر نه کوي بغیر پیسو د خان سره خبرې خو یو ته په پیسو کوي جهان سره خبرې نو دې کمې زکه ورکه مجنون خو چرې نو کړي لیلا ته ایزولوټ مجنون خو چرې نو کړي لیلا ته ایزولوټ او زهر وخت کوم جنیتا ته ایزولوټ نو دغه یو شعرم دی یو ورځ د لیلا مور وی مجنون ته لاندې باندې د لګو ګوره فتلون ته دا جامې د څومره څښا دي یا مجنونه یو 15 روپۍ راواچوه صابون ته او ته چې چا پسې راغلی هغه نشته پرون تلې وه ماما کره ګدون ته او که لیلا له بنګله اخلي دا موقع ده نو په مردان کې ورنږدې شه شیخ ملتون ته دلته کې ګوره یو بل څومره مزیدار شعر زمونږ دا ډېر نامي ګرامي شاعر دی درګې فضل سبحان عبید صاحب جی جی هغه یو شعر لیکلی دا پېښور خو پېښور دی که نه بالکل هغه دلته راځي ما سره کله ناکله ناستې زه سره چې ګپ شپ لګوم هغه ته مې دا خو ما ته هم پته چې پېښور خو پېښور دی خو دا تپوس دی نه یې کړی چې پېښور کې کار خلک څه کوي
هغه وی دا به څنګه ما وی منم ښایسته ښایسته ښارونه شته دی خو څوک پکې موړ او څوک نهر دی که نه د چا بیلډینګ او لینکوزر یې پکې او چا روان کړی پکې خر دی که نه دغه پکې دي که نه دي څوک په ټوډي او کروډو کې ګرځي څوک پکې شا باندې بورې چلوي څوک په چمن خپلو بنګلو کې ګرځي څوک مزدورۍ باندې لارۍ چلوي د چا ښایسته کوټ او کمبل وي په سر د چا کمیس او نه څادر دی که نه اوس ګوره دی کې یو وخته ګپ هم دی بل وخته پکې یو جړا غوندې هم ده بالکل لکه زمونږ عبدالله عابد صاحب دا دوبۍ کې چې کوم دی هغه یو شعر لیکلی امان دی کتاب کې لږ شان راوستی دی د هغه په نامه باندې د هغه شاعري ګپ شپ د ټولو شاعرانو شاعري زما خوښدار سړی په خپل خپل ځای باندې دی هغه یو شعر لیکلی دی چې جرند پیکو څوک مشینان چلوي جرند پیکو څوک مشینان چلوي مزدور ریړه ټانګه کوچوان چلوي او که په بازار باندې نظر واچوي نو غریب بوجۍ موټر بخان چلوي دا څومره مزېدار شعر دی لالا جی دا یو ملګري پکې لیکلي چې په اردو کې یوه لطیفه وکړه بیا بل پکې لیکلي چې بونیر باره کې څه ووایه بیا بل پکې لیکلي دي چې په انګریزۍ کې څه ووایه بیا بل پکې لیکلي دي چې او ټولو تقریبا ډېرو ملګرو سلامونه لیکلي دي ډېر زیات 3000 خلک مهرباني ده یو ټکی یو علاقه کله زه خلکو ته نه ټارګټ کوم بونیر دا زمونږ یو ډېره ښه ایجوکیټ خلک دی نه تاسو زما په خیال دوی مطلب دا ده چې تاسو 13 هغه بونیر ته تللی وئ بونیر ته تللی وم ډېره ښه مېلمستیا راته کړې ده ډېره ښایسته ملک و ډېره ښایسته نظاره وه خو بس دغه یو کس پکې و هغه څه چل شي و یو سړی د هغه ښځه مړه وه د ستاسو د دغه علاقې یو کس یې لاسنیوی له لاړ دواله چې دوا یې وکړه بیا ورته یې دا ښځه یې پسه مړه وه هغه ورته یې دا په ډیلیوري کیس بل ورته یې وایي وایي زه ویل دا ډېر خراب مرض دی په دې پروس کال زما پلار هم مړ ښه دي او پښتنو علاقې دي دا زمونږ د پښتونخوا بالکل که د بلوچستان خلک دی لکه ما یو بل یو دغې پسې هم یو لیکلی منم ښایسته ښایسته ملکونه شته دی خو موږ سره جوخ افغانستان دی که نه زمونږ دا خړ کورونه خړې میرې دا پاکستان خو پاکستان دی که نه او چا که ماڼۍ د واشنګټن کتلي خالي د خپل ملک ملکنډو وینه څوک په دلي یا امبرسر ته تلي دلته څه لوړ غرونه څه لنډو وینه نو زمونږ یو بارډر د چین سره دی بل یو بارډر په هندوستان دی که نه زمونږ دا خړ کورونه خړې میرې دا پاکستان خو پاکستان دی که نه په دې جیوې پاکستان مې ډېره خطرانه جوړه کړې ده دا مې پښتو ته راوړولې ده او اخري بیا درته ده ووایم چې د پښتو یو ترانه ډېره زیاته لکه زمونږ د ملک یو قومي ترانه ده هغې باندې ما پښتو کې څه داسې لیکل وکړو چې خلکو ډېره زیاته انجوی کړه او د خلکو ډېره خوښه شوه نو زه امید لرم چې دا به ستاسو هم ډېره خوښه شي او دا به اخیری کو وای هغه تاسو غوړېدلې د اردو پردن کې پاک سرزمین شادباد جی نو ما دا جوړه کړې ده پاک سرزمین پاک نظام سمرت حسین انتظام سخکل زیبا نشام دے د پاکستان کو مونږ دې ته ټول سلام پاک ازمکا پاک پکې عوام پاک قانون پاک پکې اسلام دا ملک زمونږ جنت زندہ باد تل زندہ باد تل کو د خپل دین احترام دا پرچم عظیم لاری شام جوړ دې پسپوږمۍ ستوري نشان دا وطن مې ځان او جان سر به کوم په دې قربان شکر د خدای شه مدام ډېره مننه ډېره مهرباني که ما نه څه غلطي شوي د هغې بخښنه غواړم میرا اوس لالا 3000 او 600 خلک په دې وخت تاسو ته نیغ په نیغه ګوري جی څه کم او بیش او په دې تعداد کې رو پرو اضافه هم کیږي ټول درته لکه یو خبره کوم چې دا دونه خلک ما سره مینه لري نو بیا دې وټونو ته نه ودرېدم یو په کار خلا او یو کلي کې راته وي ته وټونو ته که نه وي ته ودرېږه نو زه ودرېدم